صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی چې قران کې راغلی ان عدة الشهور هغه میاشتې چې دا غي شمار د الله په نسبت 12 میاشتې ده. څلور میاشتې بده کې هغه دي چې هغه کې جنگونه، قتل، قتال، جهادونه اقدامي دا حرام دي. هغه څلور میاشتې کې شهر الله المحرم ده چې دا ډېره بهتره میاشت ده کوم چې شروع شوه. دا په دی وجه هم بهتره چې په اسلامي کال کې دا اولنۍ میاشت ده. زمونږ یو کال ختم شو او اسلامي کال د محرم د میاشتې شروع کیږي، نو موږ په بل کال کې داخل شو. نو بدی کې بعد سنت طریقې دا دي چې سړی به د محرم نهم او لسم روزه نیسي. دا ډېر اختلافي مسله ده، خو خلاصه د عبد الله بن عباس حدیث مسلم کې دا غي معلومیږي چې راجح ده چې نهم او لسم روزه به سړی نیسي. نبی علیہ السلام با اول کې لسم روزه نیوله، بیا چې کله وفات کېدو دا غي یو کال مخکې ویل ککال ز ژوندې ول ان بقیتو الى قابل لاصومن تاسع ککال ژوندې زمنه هم روزه نیسم. د بعضو خلکو فکر بدی حدیث کې دا دی چې رکال ژوندې و نه هم منسب سب نه هم شو او دا لسم منسوخ شوی ده. حافظ ابن قیم زاد المعاد کې بعض علماء د تشریح کړل چا ویل چې اختلاف غرض ده، سب اختلاف کول بکار دي، لسم یو لسم ونسی هم خیر ده. خو بدی کې د صحابو تفسیر راغلی، د صحابو تفسیر دا دی، عبد الله بن عباس او مسلم کې دا تفسیر دی چې نبی علیہ السلام یې زبر نهم او لسم نسم لسم تیار نیوله او د نهم تمنا کړی و، بیا نهم کې نبی سم وفات شو، هغه تمنا په خپل ځای پاتې شو. لہذا صحابه بدلی حدیث دا مطلب بیانو چې نهم او لسم بسړی نسی. نو قران او حدیث علی منهج سلف هم دا معنا د فهم سلف چې د صحابو دا ترځو چې هغه نهم او لسم روزه نیول دي. ان شاء الله په دې کې سنت طریقه دا ده چې د محرم نهم او لسم روزه سنت ده ان شاء الله تعالی نشو او د اجر دومره ده تیر د یو کال ګناهونه الله رب العالمین سره ته معاف کوي. د عرفه د روزه سره د 2 کال ګناهونه معاف کیږي او د محرم د 2 روزو سره د یو کال د تیر شوی کال ګناهونه الله معاف کوي. دا به صحیح حدیث کې راغلی، دا سنت زمونږ د نبی دی. بل عمل به علماء لیکل دا غدا د ستاسو ژوندۍ نوې کال شروع شو او ستاسو ژوندۍ نه یو کال کم شو، دا 1443 شروع شو تقریبا. نو موږ مرته نږدې شنو په کار دا چې سره دا فکر ځان سره وکي چې په تیر کال کې ما کم ګناهونه کړی دي، د کال کې به دا ګناهونه ز پرېدم، په تیر کال کې ما نوې نیکی کمی کړی، په دې کال کې به نور نیکی شروع کوم، په عبادت کې به چستی پیدا کوم، کوم څه چې ما غلط کارونه کول هغه په دې کال کې ان شاء الله پرېدم. په کار چې زمونږ په عبادتو کې انقلاب پیدا شي او زمونږ حلال حرام د دې اصلاح وشي، بندګۍ زمونږ برابر شي، عقیده زمونږ برابر شي. کم کمیان او کوتایان موږ په تیرو کلونو کې کړی په کار چې روانو کلونو کې هغه کوتایان زمونږ نه وي. دا د میاشتو غرض ده چې سړی په کې د خپل عبادت او د خپل ګناهونو توبه الله توبه سي او د خپل نیکو سره اصلاح وکي، په عبادتو کې سړی چستی پیدا کی، الله طرف ته منډه سړی تیز کی. نه دا چې په محرم کې بټنګ ټکور باندې سړی محرم تیری، دا خبره غلطه ده. دا په ځای باندې یاد کړئ چې سګالي په محرم کې 14 اگست را روان دی. 14 اگست دا د پاکستان چې زمنګ دا وطن دی، بهترین وطن دی، زمنګ معوا ده، زمنګ ځای دی، زمنګ ټیکانه ده، موږ د دې خاورې بچیو او موږ په دې پاکستان کې پیدا شوو. دا موږ تر ډیرو څیزونو نه بهتر دی، پس د ایمان نه او د قران او سنت او د دین اسلام نه رسول زمنګ وطن موږ تر ټول نه بهترین ښکارا کیږي. موږ د خپل وطن مخالفت بالکل نه برداشت کوو، زمنګ وطن د څوک بد ګوري موږ دا مخالفت نه برداشت کوو. خو د دې به دا معنی هم نه چې سړی په بازار کې دا نغمه اوري او دا ټپې په لګیدل او ډنګ سورنۍ په لګیدل او د دې طریقه باندې سړی د وطن خوشحالي مناوي، نو دا به غلط دی. د خپل وطن خوشحالي په دې سره د الله شکر ادا کوي چې الله موږ له وطن را کړی دی، د دې وطن اصلاح وکي، د دې چې کوم دشمنان دی هغه ته سره دشمنان وي، د دې وطن خلاف چې څوک فساد برپا کوي دا هغه سره مخالفت وکي او په دې طریقه باندې د وطن خوشحالي مناول چې ټنګ ټکور پکې، قران او حدیث خلاف خبرې پکې، قوالیان پکې، هغه نظمونه او نغمې پکې چې هغه شرکی الفاظ او په بازار کې ټنګ ټکور لګیدل هر ځای کې په دې طریقه مناول زویم چې دا ښه طریقه نه ده او دینه دستبردار کېدل پکار دي. نور د خپل وطن دفاع کول او په قران او سنت مطابق دغه دفاع کول دا ټول خلکو باندې لازم ده. نبی رسول الله مدینه کې پاتې کېدو او دا بویل دا جبل احد يحبنا ونحبه، دا زمونږ سره مینه کوي او موږ د دې سره مینه کوو. او مدینه او د دې خوخه وي هذه طابه هذه طابه او دا مکه مخخه وزګه دا د قران او حدیث ته معلومه ده چې مکه او مدینه د افضل کلی دي.
لیکن عام دا فطرتي طریقه ده چې د وطن محبت په سړی غالب دا فطرتي طریقه ده او دا د قران او د خلاف نه ده د خپل وطن سره مینه کول او د خپل وطن مینه کول دا غیر لپاره د شرعي اصطلاحات استعمالول دا منع نه ده لیکن غیر شرعي کارونه په خوشحالي کې استعمالول دا بغیر شرعي دي نزان ساتل پکار دي یو بغیر ملګری دالک الله چې په دې مخونو باندې دا جنډې لګول ما اول د غسل په ابتدا کې دا ویل چې غسل په شرطونو کې یو شرط ده چې یو اصول الماء الى البشره د سي مانع به نه پیدا کړي ستا بدن ته دنه وبنه رسیږي نو کدا جنډې تقریبا دسي چې په دې باندې دومره دغې چې دا وبدن نه رسیږي نو دا جنډه بیا ستا خلاف سنتي موږ د پاکستان سره د پاکستان د جنډې سره به حد من ساتو یو ملګری په کور لګیدل لغټه جنډه ده هغه ته ما وې دا د فطرت طریقه ده والله اعلم غزه سعودي عرب ته تلو ما یا مینا عرفات مزدلفه ته دا د پاکستان جنډه په دې نقشه کې زما د ټولو جنډو نه زیاته خوخه ده بس تاسو مینامي او د پاکستان جنډه د عام جنډو نه خولیم ده د شکل بل لحاظ باندې د پاکستان جنډه د عام جنډو نه خولې او مزیدار ده خو د دې بدا معنا نه چې سړی په خپل بدن پورې جنډه ولګي او په تندي پورې جنډه ولګي او داس کې سړی هغه او داس بو تکته نه کوزيږي دا طریقه به بهتره نه ځکه نبی صلی الله علیه وسلم په لاس باندې په سرمن کې دنه نوم لګل دینه منع کړي وا او دغه شان نقشې په بدن باندې دنه لیکل د دې خبر نه منع کړي وا هغه زنانه چې واشمه او مستوشمه دغه معنی دا چې په بدن باندې کرخي مرخي براخلي او مخ به بدرنګاو نو دین د الله رسول منع کړي وا نو دسی په مخ باندې دا جنډې لګول د جناکو د لکانو دین ځان وساتي او نور چې زمنګ د جنډې موږ څومره احترام کو دا زمنګ د مل جنډه ان شاء الله موږ به احترام کو شرعي احترام د شرعي حدود نه بهر ته د جنډې احترام دا بغلطي شرعي حدود کې ان شاء الله تعالی دا دنه د دې لحاظ کول پکار دي